زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په شایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې د حضرت لقمان حکیم صاحب د قول حکایت کوي. حضرت لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته څلور خبرې شي. یوه خبر دا ورته شي، یا بنی اقیم الصلاة، ای زویکۍ قائم کول منځ. دویمه خبره دا ورته شي، وامر بالمعروف، امر کوه په نیکۍ باندې، خپله هم نیکي کوه بل هم نیکۍ ته رابوله. دریمه خبره دا ورته شي، ونه عن المنکر، منع کوه خپله هم بدي مه کوه، نور خلک هم د بدۍ نه راګرځوه. خلکو ته نهی عن المنکر کوه. څلورمه خبره دا ورته شي، واصبر علی ما اصابک، صبر کوه پر هغه باندې چې تا ته ورسیږي. څه چې په دنیا کې تا ته رسیږي، تا ته پیښیږي، دا د الله تبارک وتعالی د تقدیر در قلم وتلې مسله ده. کم څوک چې په دنیا کې سترګې پټې کړي بیرته خلاص کړي، دا یو وارې سترګې پټول دا د الله تعالی بې ارادې څوک نشي کولی. دا یو وارې سترګې خلاصول دا د الله تعالی بې ارادې څوک نشي کولی. که سترګې پټول دي که سترګې خلاصول دي د الله پاک په اراده باندې موږ تاسو. دا سترګې پټول سترګې خلاصول چې څوک په دې دنیا کې کوي، دا د ازل تر قلم وتلې ده چې دی به دونه وارونه سترګې پټوي، دونه وارونه به خلاصي. نو ځکه حضرت لقمان حکیم صاحب څلورمه خبره و خپل زوی ته کوي، واصبر علی ما اصابک، ته صبر کوه پر هغه باندې چې تا ته ورسیږي. صبر ګران کار دی. پر مصیبت باندې صبر کول، پر طاعت باندې صبر کول، د معصیت نه د ګناه نه صبر کول. ځکه وروسته ورته فرمایي، ان ذلک من عزم الامور، دا څلور سره کارونه یا دغه کار چې دا صبر کول دی، پر هغه تقدیری مسله باندې صبر کول، دا یو د امورو غټو امورو کارو څخه دی. د غټو کارو څخه یو غټ کار صبر کول دی. ځکه ورته وایي ته هم پر دې باندې صبر کوه. الله تبارک و تعالی د حضرت لقمان حکیم صاحب څلور خبرې ما و تا ته واورول. دې کې یو ټکي ته اشاره ده، د پلار ذمواري په زوی باندې ولګېده. پلار ذموار دی، زوی ته به څه وایي، یا بنی اقیم الصلاة، ای زویکۍ لمونځ قائم که. پلرونه په دې باندې مکلف دي چې اولادونو ته به لمونځ ورزده کوي، لمونځ طریقه به ورته ښیي، د لمونځ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات دا به په زده کوي. زامن به په دې باندې درایي چې لمونځ وکړي. دا د پلرو ذمواري سوه، د اولادونو حق دی پر خپلو پلرونو باندې.
یوازې په دې باندې هم په لمانځه باندې اصلاح د نفس راځي، ځان جوړیږي. په دې باندې هم سړی اخلاص نه دی چې یوازې ځان جوړ کړي بس، نه، جهان به هم جوړی. وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر، امر په نیکۍ باندې کوه او نهي د بدۍ نه کوه، خلق د بدۍ نه راګوره. د ځان اصلاح مخکې ده، خو د جهان اصلاح ورپسې ده. سړی به خپلو بچانو ته دین ورزده کوي چې هغه علما سي، بیا دغه د الله دین و نورو خلکو ته وروښي، نور خلق د نیکۍ لارې ته برابر کړي، د بدۍ څخه یې راوګرځي. او کله ناکله خو تکلیفونه راځي، مشقتونه راځي، دنیا دارو تکلیف ده، ابتلاوی راځي، فتنې راځي، ازمایښتونه راځي، امتحانونه راځي. سړی به خپل اولادونه د دې دپاره جوړ کړي وي چې که سبا داسې تنګسار راغله نو ته به څه کوې؟ ایسې به یو اوبو ته لاس غځوې، ایسې به یو چڅوک که حلاله که مرداره پیدا کېده، که بده عقیده که سمه عقیده، ایسې به لاس ورغځوې؟ نه. واصبر علی ما اصابک، صبر به کوې، لوږه به راشي صبر به کوې، تنده به راشي صبر به کوې. کله کله په امتحاناتو کې الله پاک سړی واچي، پیسې کور ته درواستي، خو هغه پیسې حرامي، هغه روپۍ حرامي، هغه مرداري، ستا عقیده خرابوي. صبر به کوې، نه بیا اخلي. امتحانونه به راځي، کله امتحان په دې باندې وي چې سړی په تنګسه کې الله راولي، کله بیا امتحان په دې باندې وي چې الله پاک پر سړی باندې وسعت او پراخي راولي. اوس ما او تا ګوري وده څه کوي. کله امتحان په خوشحالي کې وي، کله امتحان په غم کې وي. الله پاک کله کله د سړی سپلار واخلي، کله زوی واخلي، تا ګوري چې ودرېږه، ته خو هغه عابد وي، ځان ته به دې عابد ویل، زما بندگی به دې کول. الله پاک وایي اوس دې درک معلومیږي چې په غم کې هم هغه یې، که بیا په غم په حالت کې هغسې نه یې. کله ناکله باندې بیا وسعت و پراخي در باندې راولي، زوی در لره درکړي، واده در لره درکړي، د حج پیسې در لره درکړي، عبادت ته دې برابر کړي. اوس دې ازموي چې ودرېږه، د حج راسي بیا کم رسومات کوي. بیا دې په کوم ترتیب باندې زندگی ده، څنګه دې ژوند دی، دې ته باندې الله پاک موږ و تاسو ازموي. خو په دواړو حالاتو کې، که حالت د تنګسي دی، د تنګ دستۍ دی، که حالت د فراخۍ دی، که حالت د فتنې دی، که د بدې عقیدې دی، که د بدو خلکو د راتګ دی، په دواړو حالاتو کې د صبر و زغم نه کار اخیستل پکار دی. د الله تعالی پر عبادت باندې، د الله تعالی پر بندگی باندې، د واحد لا شریک رب عبادت کول پکار دی. حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمه الله د خپل پلار نه واقعه ذکر کوي، روایت نقل کوي. دی وایي زما پلار ویل د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې، د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی و، الله تبارک و تعالی ډیر مال دولت ورکړي، اما د مال دولت سره سره دومره سخت بخیل و، یو شی چاته نه ورکړ. سخت بخل زور باندې وکړي. په دې خلکو کې، په دې علاقه کې څوک چې کنجوس و بخیل ثابت سي، نو بیا یو نوم خلک پرکشي. په هغه زمانه کې پر دغه سړي باندې خلکو نوم د ملعون کښې شو.
ملعون خو لفظ عربي دی، په پښتو باندې معنا دا ده چې د الله تعالی د رحمت سلیل لعنت باندې کړه سوی. داسې نوم باندې کښېښووله سو. الله پاک پراخي باندې راوسته، اما خو امتحان کې واچوي. دلته د زړه کیلي دام د الله پاک په لاس کې دي، په قدرت کې دي. هغو ته یو زبردست کل پورته ولګاوي. کم چا کې چې الله د ماده د سخا پیدا کړي دام د الله کار دی. کم چا کې چې الله ماده د بخل پیدا کړي ده دام د الله پاک کار دی. خو دغه بخل و سخا د اختیاري امور دي، بعضې کوی سي بعضې بیا نسي کولی. پیدایش د بخل و د سخا دا د الله پاک کار دی. کول د دې کسب دا د بنده کار دی. خو هغه سړی داسې سخت بخیل سو، یو شی هم چاته نه ورکوي. په دې خلکو کې په ملعون باندې مشهور سو. د الله پاک امتحان باندې راغلی. کور ناست دی، د جهاد اعلان وسو چې مجاهدین جهاد ته ځي. یو سړی په کور کې سوچ وواهه چې هیڅ شی نه لرم، نو زه خو زړه خو مې غواړي چې ولاړ سم جهاد ته. ویې کم پچی نه توره لرم، نه چاړه لرم، نه چاکول لرم، نه نیزه لرم، نه نوفی لرم، نه آس لرم، نه اوښ لرم، یو شی نشته. نو ولاړ سم پرچی په خپل ګریوان کې ګوري متوجه کېدل پکار دي. زموږ دروازې هره ورځ دعې ټکېږي، پیسې هم ستا، هر څه سامان ستا، اما ولیکن یو سر نه خلاصي الا ماشاءالله یو څو کسان مشمل. هغه کسان چې د دغه دروازې ټکونکي ته یې په ورین تندي باندې څه ورکه یا یې د هغه ښه جواب وکړي، غیږ یې ورته خلاصه کړه، د هغه کم انجام دی. او هغه څوک چې د دغه دروازې ټکونکي سره په نیت کې یا په خوله یا په زړه کې بد جنې وړي، دا ذلیل خوار خلک العیاذ بالله بولي، د هغه کم انجام دی. مجاهد په کور کې سوچ وواهي چې اعلان وسو توکل پر الله دی، پر ما حرکت دی، نور برکت د چا کار دی؟ د الله پاک کار دی. در کور راووتی، شاوخوا یې وکته چې دا ملعون ته ورغلی وای، ته یو شی بیا نه وای درکړ. زړه یې سره راغونډ کړي، ور روان سو. چې ورغلی دروازه یې ور وټکول، هغه چې راووتی پورته کښته الفاظ یې ورته وویل، ځه نازیبا و نالائکه الفاظ یې ورته وویل، په خپله لار باندې ولاړ سه. مجاهد غریب ځینې روان سو. خو الله پاک چې د چا د خیر اراده کړې وي، الله تبارک وتعالی چاته جنت ورکوي، بیا یې هغه د زړه کې کلف ور خلاص کړي. مجاهد چې کله د کلاسه نعمېدی د ته په زړه کې ور وګرځېده، چاته دې جواب ورکړي، چاته دې داسې نازیبا او نالائکه الفاظ وویل. دا ګوره په کومه جذبه را روان و، په څومره غټ نیت را روان و. دی سر ورکوي، ته زر نسې ورکولی. لږ خو د ځانه سره سوچ وکړه، دی دا سر پر څه شي ورکوي؟ د الله پر دین، د الله پر رضا. ته دا زر نسې ورکولی، دومره دې ملا ماته. بس کور ته ننوتې، یو ښه توره پرته وه راواخیست، شا د خوا ورپسې سو، مجاهده نارې پسې توره یې ورلره ورکړه. وایي دا واخه د الله د راضي کولو دپاره. بس
زما خو دونه وس نسته چې در سره ولاړ سم، تا خو به خوشحاله کړم. توره یې ورلره ورکړه، هغه پر خپله لار روان سو، ډېر خوشحاله سو. د مجاهدینو صف ته ځان رسوي، په لارې باندې حضرت عیسی علیه السلام په مخه ورغلی. هغه مجاهد ته وایي چیرې ځې؟ وایي ځم مجاهدینو ته. وایي دا توره دې د څه وه؟ وایي دا خو ملعون راک. حضرت عیسی علیه السلام ورته دعا وکړه، خوشحاله سو ډېر فضله کې. وایي ملعونه الله دې د دې تورې په عوض کې درته خپله رضا درکړي. کله چې یو څوک د یو مجاهد سره ښه وکړي، اسکوټر ورلره ورکړي یا بل شی ورکړي، هغه چې خپل امیر له ورولي، هغه ورته وایي چا درکړي؟ وایي فلاني. وایي الله دې دته جنت معلا ورکړي. بس د مجاهد دعا ده، الله یې قبلوي. حضرت عیسی علیه السلام خوشحاله هم سو. حضرت عیسی علیه السلام ورته دعا هم وکړه. مجاهد په خپله لار ولاړي، حضرت عیسی علیه السلام پر خپله لار را روان دی. ملعون چې کله دغه توره و هغه مجاهد ته ورکړه، د کور په دروازه کې کښېنستی. کتل یې د هاخوا څه یو کس دی را روان دی. حضرت عیسی علیه السلام را روان دی، یو کس عابد دی، دا ورسره دی. او یا کاله د الله پاک عبادت کړی، او یا کاله د الله عبادت کړی. داسې عبادت یې کړی و، د ورځې روژه، د شپې ټوله شپه په عبادت نفلي لمانځه باندې تېرول. فرضي لمانځونه خو څه کوي، نفلو باندې یې داسې عبادت کوي. په داسې شان باندې یې د الله پاک عبادت کوي. حضرت عیسی علیه السلام په لار تیریږي. ملعون چې کله وکته چې د خدای پیغمبر تیریږي، د الله پاک پیغمبر روان دی، او یو ورسره بزرګ عابد روان دی، عبادت کوونکی، لږ خو به که نور هیڅ نه وي، و خو به ګورم ورته، مخ ته خو به یې وګورم. ورته راولاړ سو، دې ته یې وکته. د حضرت عیسی علیه السلام سره چې کوم عابد مرګری دی، او یا کاله د الله پاک عبادت کړی دی، او یا کال. هغه عابد و حضرت عیسی علیه السلام ته وایي دا ملعون د دې څه تیښته کول پکار دی، د دې مخ زه نه وینم. هغه عابد تیز روان سو. حضرت عیسی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړي، وایي دا ستا ملګري ته سر ور خلاص که، ورته وایي د تورې په ورکړه مجاهد ته چې ورکړه، په دې باندې مې ملعون ته خپله رضا ورکړه. ستا په مینه چې تا ورته دعا وکړه، تا ورته ورسره محبت وکړي، حضرت عیسی علیه السلام ته وایي په دې مې د ده ورتېر ګناهونه ټول ور معاف کړه. هم می خپل رضا ورکه، او هم می ګناه ور معاف که. دا ستا سره ملګري ته ووایه ستا سره مې یو ځای په جنت کې ځای ورکړي، ستا او د ده ځای به یو ځای په جنت کې د خیر. یو توره یې ورکړې ده، یو توره، خو پر ځای ولګېده. کله کله شی په ځای باندې ولګېږي. یوه روپۍ الله قبوله کړي، یوه نیکه کلمه الله قبوله کړي. په یوه کلمه باندې الله د سړي دنیا هم ښایسته کړي، آخرت هم. په یوه کلمه دواړه جهانه نیک سي. حضرت عیسی علیه السلام چې هغه بزرګ ته عابد ته دا خبره وکړه، هغه بزرګ ورته وایي په الله قسم هغه جنت نه غواړم چې ملعون پکښې کړي، هغه جنت نه غواړم. الله تبارک وتعالی حضرت عیسی علیه السلام ته دوم وار بیا وحی وایي دا ستا ملګري ته وایي چې ملعون ته خو ما جنت ورکړي،
تا زما کول مات کوي نه دي وماني ستا سره مې یو ځای ورکړي تا زما خبره نه ومنله زما د خبرې څه دي انکار وکړي چې ولې ملعون ته جنت ورکوې نو ته مې د ده ځای ته بوتې دوژخ ته دی مې ستا ځای ته راوستی جنت ته د ده ټوله ځایونه چې په دوژخ کې و هغه مې تا ته درکړه ستا ټوله ځایونه چې په جنت کې و هغه مې ده ته ورکړه ښه سودا دې وکړه ولې تا زما یو بنده ته په حقیر نظر په خوار نظر باندې وکتل د الله تعالی بندگانو ته په خوار نظر باندې کتل بیا داسې کسانو ته چې د الله تعالی د دین خدمت کوي هغو ته په خواره سترګه باندې کتل نعوذ بالله صد نعوذ بالله یا داسې چاته چې هغه د الله پر دین باندې خپل سر ورکوي ځان ورکوي مال ورکوي هر څه یې در الله قرباني کړي هاسې څوک خدای نه کرده د سړي په نظر کې ټیټ ورسي یا حقیر و ذلیل ورسي نعوذ بالله صد نعوذ بالله هغه څوک به بیا خوارېږي ګوري هغه څوک خوارېږي چې دا خپل ځان مشکل و تاوان خپل ځان ته رسي ها دومره عبادت چې کړی و هغه ولاړې هیڅ ګټه نه ورسول عبادت په خپله طریقه کول غواړي ځکه حضرت لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وایي یا بنی اقیم الصلاة اقامت د لمانځه وکړه لمونځ په طریقه وکړه عقیده سمه کړه چې عقیده سمه یې لمونځ خوند ورسره کړي چې عقیده سمه نه یې لمونځ هیڅ ګټه نشي رسولی هغه سړی چې عقیده یې سمه نه وه د الله قول ته تسلیم نه و د الله وینا ته تسلیم نه و عبادت یې کاوی خو هېڅ په درد یې نه وخوړه هېڅ ګټه یې ورته ونه رسوله حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د خپلو ملګرو صحابه کرامو سره ناست دي تشریف فرما دي صحابه کرام ناست دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګرو ته وایي صحابه کرامو ته وایي وایي ستاسو د دنیا څخه ماته درې شیان محبوب او خوښ دي ستاسو د دنیا څخه ماته درې شیان محبوب او خوښ دي یو عطر و خوشبویي دا راته خوښه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم عطر خوښ و خپل خوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ګلابي عطر عطر یې خوښ و د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبویي یې خوښه و د نبی علیه الصلاة والسلام دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ما ته خپلې بیبیانې ډېرې خوښ دي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خپلو بیبیانو خوند ورکاوی خوښې وي دا قانون دی څوک چې په خپله بیبي باندې قناعت وکړي په خپله کور والا دا ورته خوښه سي بیا سترګه چپه نه اړي دریم شی پیغمبر علیه السلام وایي قرة عینی فی الصلاة زما د سترګو خونیکي د په لمانځه کې دوه شیان نبی علیه السلام مخکې ذکر کوي خوښ مې دي عطر مې خوښ دي ښځې مې خپلې خوښې دي خو د سترګو خونیکي نه وبلل د سترګو خونیکي لمنځ وبالي دواړه که عطر دي که ښځې دا په دنیا کې مقصود بلل مقصود ګرځول دا نه دي مناسب مینه به وي محبت به دي وي د دنیا د زندگی جوړښت به پرازي په دې شیانو اما ولیکن د زندگی مقصد به نه ګرځي د ژوند مقصد د لمنځ دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وقرة عینی فی الصلاة زما د سترګو خونیکي د په لمانځه کې ده حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه خو ناست دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام ته وایي صدقت یا رسول الله رښتیا دې وویل ای د الله پیغمبر
ما ته هم 3 شیان ډېر خوښ دي. 3 شیان راته ډېر خوښ دي. کم 3 شیان؟ یو نظر کتل و مخ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چیرې ته مبارک مخ ته کتل دا راته ډېر خوښ دي. یو صحابي یو شپه ناست دی، د 14 سپوږمۍ ده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ ته وګوري بیا سپوږمۍ ته وګوري، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته وګوري بیا سپوږمۍ ته وګوري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وخنده، تبسم یې وکړي چې دی څه کوي چې یار سپوږمۍ ته ګوري بیا ما ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وخنده، صحابي ورته وایي والله یا رسول الله انت احسن من هذا القمر، په الله قسم ته در دې سپوږمۍ ډېر ښایسته. خدا حسن هلته معلومیږي چاته چې د رسول الله په مخ باندې عاشق وي، هغه چاته د دې قدر معلومیږي. چاته داسې امتي به هم وي، الله پاک دې موږ و تاسو وساتي چې رسول الله به په ټول شواروز کې یاد هم نه ورځي. او هغه پیغمبر دی چې څومره تکالیف یې د دې امت دپاره وګالل، عقل یې قسم په خدای که برداشت شوی سي. عقل عاجز دی د دې پیغمبر و تکالیف. اما امت په اخیره زمانه کې داسې جوړ شو چې اقلن د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوالی، هغه درود ویل بیل خبره ده، سنت طریقې را ژوندي کوله بیل خبره ده، هغه شیان چې د رسول الله مینه و ورسره ده هغه د ورسره مینه سي خو بیل خبره ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه صحابي وایي په الله قسم ته در دې سپوږمۍ ښایسته. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځکه ورته وایي ته ستا مخ ته کتل یا رسول الله دا ډېر خوند راکوي، دا راته ډېر خوښ دی. دویم شی راته دا خوښ دی چې مال په تا ولګوم، دا راته ډېر خوښ دی چې څونه مال لرم ټول په تا باندې ولګوم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه شخصیت دی ځان، مال، اولاد، وطن ټول خاندان یې تر رسول الله قرباني کوي. هغه شخصیت دی هر څه چې و هغه یې پر رسول الله قرباني کوي. دریم شی ورته شي دا چې لور مې ستا په نکاح کې دا راته خوند کوي. دا 3 شیان راته ډېر محبوب دي، ستا مخ ته کتل، پر تا مال لګول او لور تا ته په نکاح درکول. حضرت امنا و ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نکاح کې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مخ راواړه ورته وایي صدقت یا ابا بکر، رښتیا دي وویل ای ابو بکر صدیق ما ته 3 شیان ډېر خوښ دي. کم 3 شیان؟ ورته امر بالمعروف کول، نهی عن المنکر کول. دا چې خلق نیکی ته رابولم، دا چې خلق د بدۍ سمنه کوم. دریم شی یو عجیب شی ورته یادوي، زړې جامې اغوستل. الله اکبر. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شام په سفر باندې دی، امیر المؤمنین دی. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ دا د شام گورنر دی. امیر المؤمنین چې ورلی ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ورته راوتی مخ ته چې وکته د چې کم کمیس اغوستی دی هغه ته څو ځایه پینې ورکول سوي دي، خو یوه پینه پکې د چمړې وه، د پوست څه د غوایي وه، دا یې ورته لګولې. ورته امیر المؤمنین دا زما کمیس واغونده دا وکړ. دا چې ته د ټولې دنیا امیر المؤمنین یې او ستا داسې جامې دي، خلکو ته به داسې په سترګو کې بل رقم ورشي.
ورسره ویې منله خبره ملګری و د کمیس یې واغوستی خپل کمیس یې وکړ څو ګامه چې روان سو بیرته یې ورته ویل زما کمیس راکړه ما ته زړې جامې خوند راکوي چې اغوستې مې بیرته یې کمیس ځینې واخیستی خپل کمیس یې واغوستی چې وایې اغوستی ابو عبیده بن جراح ته وایي ورته ګوره خفه نسې زموږ په ملک یتیمان هم سته کونډیانې هم سته بورې مندې هم سته داسې مسکینان هم سته چې په کمیس باندې هم قدرت نه لري دا چې ما نوي کالي اغوستي هغو ته به زړه لږ سي چې امیر المؤمنین داسې کالي اغوستي نو ځکه ما ته د خپلو داسې هغه د پینو والا خپل کمیس مې راکړه چې خپل رعیت رانه راضي سي افسوس د هغه چا پر ریاست د هغه چا پر حکومت چې باچا او مشر په بنګلو کې اوسیږي رعیت یې د لوږې سمره کیږي داسې امیر پکار دی لکه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه درې شی خوند راکوي امر بالمعروف کول خلق نیکۍ ته رابلل نهی عن المنکر کول خلق د بدی سمنه کول او زړې جامې اغوستل بغل ته حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ ناست اور ته صدقت یا عمر رښتیا دی ویل ای عمر ماتم درې شیان ډیر محبوب دي ماتم درې شیان خوند راکوي ورته کم درې شیان درته خوند درکوي ورته یو د هغو صدا چې وږي ماړه کم دا ډیر خوند راکوي چې وږي کسان ماړه دویم شی دا ډیر خوند راکوي چې لڅ کسان پټ کم دریم راته دا شی ډیر خوند راکوي چې تلاوت د قرآن کریم کوم تا راته ډیر محبوب دی چې د الله تعالی د کتاب تلاوت کوم حضرت علی کرم الله وجهه دلته ناستی هغه ورته صدقت یا عثمان رښتیا دی وویل ای عثمان ماتم درې شیان محبوب دي کم درې شیان ورته محبوب دي ورته وایي وهل د کافرانو په توره باندې په دوبي کې روژه نیول د میلمه خدمت کول دا غټو غټو کسانو به پخوا د میلمنو خدمت په خپله کول زموږ په زمانه کې خلک خدمت نه کوي غریبانان وګوره څه وجه ده ځان غټ ورته معلومیږي یا بله وجه خدمت باندې سړی ډیر ښایسته ایسېږي ښایست دی د سړي دپاره خدمت او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سید القوم خادمهم د قوم سردار هغه دی چې د دې خدمت یو هغه سردار دی د خلک خدمت کول تا راته ډېر محبوب دی په خدمت باندې سړی دنیا یې هم ښایسته سي آخرت یې هم ښایسته سي حضرت علی کرم الله وجهه چې خپل خبره خلاصه ک الله تبارک وتعالى جبريل امین را واسطه حضرت جبريل علیہ السلام رالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توایی ورته یا رسول الله الله تعالی زرا واسطه ولم د دې لپاره چې تز ما سوال وکې کچیر زده انسانانو نوای نو زما چش خوشتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یې زبه پښتنه درسه وکړه کته انسان وای اوس خو ملائکه ستا چش خوښ و جبريل علیه السلام ورته زما درې شیان خوښ درې شیان می خوښ یو بیلار خلقو ته گمراهانو خلقو ته لار شول دا می ډیر خوښ نافوهانو ته جاهلانو ته چې سر یې په خبره نه خلاصېږي هغه په خبره پوه کم دغه بیلارو خلکو ته ګمراهانو ته لار وښی دویم شی راته دا ډېر محبوب و چې د مسکینانو سره د عاجزانو سره هاسې مسکینان عاجزان چې عبادت کوونکي د هغو سره مینه محبت کول دا راته خوښ
دریم جبریل علیه السلام وای که زه انسان وای ما ته د هغه کسانو سره چې خاوندان د عیالو وي او تنگ دسته وي مسکینان وي د دې سره کومک کول دا راته ډیر محبوب. حضرت جبریل علیه السلام وای الله تبارک وتعالی فرمای ما ته د خپلو بندگانو درې شیان خوند راکړي. الله رب العزت وای ما ته د خپلو بندگانو درې کارونه خوند راکړي. یو دا چې ټول توان طاقت مالی ځاني ټول زما په اطاعت او عبادت کې مصرف کړي. دا راته ډېر خوند راکوي. الله پاک وایي چې بنده دا زما په بندگی کې زما په اطاعت کې ځان مال دواړه ولګي. دا راته ډېر خوند راکوي. الله پاک موږ پیدا کړي د عبادت دپاره یو نو ځکه و الله پاک ته زموږ عبادت خوند ورکوي. دویم شی الله تبارک وتعالی وای د بندگانو ما ته دا خوند راکوي چې ژاړي په وخت د پښیمانتیا کې. ګناه وسي بیا پښیمانه ژاړي اوښکې راته تویي. الله پاک وای دا ما ته ډېر خوند راکوي. دریم شی د بندگانو الله پاک وای ما ته دا خوند راکوي چې د لوږې و د تندې په وخت کې د مسکنت په وخت کې صبر کوي. دنیا دارالامتحان ده، ضرور به امتحانات راځي، خو د امتحان په وخت کې د لوږې په وخت کې د تندې په وخت کې د تنګسي په وخت کې صبر کول. دا خو هر چا خپل خپل هغه شی چې ورته خوند یې ورکاوی هغه یې وښوی. خو دا چې سړی لږ سوچ باندې وکړي نو د الله رب العزت دا بنده ډیر خوښ سو چې د الله عبادت کوي. جبریل علیه السلام دا ډیر خوښ کوي چې د الله تعالی په اطاعت کې یو څوک ولګي. دا هر قول چې وګوري پیغمبر علیه السلام هم هغه خوښ کوي وایي زما د سترګو خونې کې په لمانځه کې د الله تعالی په بندگی کې د الله تعالی په اطاعت کې زندگی تیرول دا دنیا هم جوړوي آخرت هم جوړوي. دنیا هم شایسته کوي آخرت هم شایسته کوي. د پیغمبر علیه السلام آزاد کرده شده مرئی دی حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې څخه طائف ته. اوس ورسره سامان دی ضرور به یو کرایه دار پیدا کړي. یو سړی ورته راغلی وایي زه در سره وړم په دونه کرایه باندې، خو هو دا دی چې لار تا ته نه ده معلومه په کومه لار باندې چې زه ځم په هغه به راسره ځې. حضرت زید صحابي دی د پیغمبر علیه السلام هغه په کور او په خاندان کې وخت تیر کړی دی او ورته یې صحیح ده مال یې ورکړي. پر کچره باندې پر غتره باندې راسپور سو سر را روان سو. طائف ته چې راځي ډېرې لارې و درې شیلې په لار کې راځي. په یو شیله باندې را روان دي ورته په دې لار باندې ځو. حضرت زید ورته دا لار لږ خرابه نه ده؟ وایي نه دا ما زه باندې کړلې در څه ځایه پورې چې ولاړې کچره یې ودروله. وایي دا شوغسه لاندې وګوره لاندې وګوره چې وی کته دومره مړي جسدونه پراته دي. وایي دا ټول ما وژلي. بس تا هم وروستنی حالت دی ختم مال و شیان ټول تسلیم که. یوه خبره باندې سر خلاصول پکار دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي مؤمن مسلمان وژل دا و الله تعالی ته دومره ګران دي دا ټول دنیا مځکه اسمانونه چې ټول ونړی الله پاک ته دا اسانه دي،
خو د مؤمن وژل ډیر ګران دي. و صرف په دې حدیث باندې غور کول پکار. مؤمن ته ازار رسول، مؤمن ته تکلیف رسول دا ناروا دي. بیا وژلې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله پاک ته د دنیا زائلول دا اسانه دي، د مؤمن قتل ورته ډیر ګران دي. دومره د الله نه خوښه دی د مؤمن وژل. بعضې خلک پر معمولي شیانو باندې مؤمنان وژني. لږ سوچ کول پکار دی. ګوره حضرت زید اریان سو هغه ورته وایي بس نو چې آخرنی حالت دی هېڅ مشکل نشته، هغه د دنیا ستلل دي، نو پر یو طریقه به سړی ځي. دومره وخت راکه چې یو اودس تازه کم 2 رکعاته لمونځ وکړه. اودس یې تازه کړي، مانځه ته یې نیت وتاړئ د 2 رکعاتو. د 2یم رکعات په 2یمه سجده کې د سبحان ربی الاعلی څه وروسته دا تورې وویل یا ارحم الراحمین اغیثني. ای ارحم الراحمین ذاته زما فریاد واوره. چغه आवाज رالی مه قتلوه لا تقتل. سړی شاوخوا ګوري دا څوک دی؟ د چې 2یم وار په سجده کې ویل یا ارحم الراحمین اغیثني، 2یم وار आवाज رالی لا تقتل ما وجنه. 3یم وار چې حضرت زید په سجده کې ویل یا ارحم الراحمین اغیثني زما فریاد واوره. د وخت سیلمن سم کاوي الله پاک ژر فریاد اوري. په دا حال کې پر آس پور یو سړی رالی، هغه کچري والای په دې سینه باندې پر دغه نیزه ووهي، پورې ور یې در وایسته، پر هغه ځای مړ کړي. حضرت زید چې سلام وګرځاوي رضی الله تعالی عنه، شاوخوا یې وکته پر آس پور یو سړی ولاړ دی. دا څوک دی؟ ورته وایي زید بې غمه خپل منځ کوم، خپل مال دې واخه په خپله لار باندې ځه. زه د اوم اسمان ملک یم چې تا اول وار دا ویل یا ارحم الراحمین اغیثني، الله ما ته حکم وکړي ولهله ځان ورسو. 2م وار چې تا وویله یا ارحم الراحمین اغیثني، زه د دنیا اسمان ته را رسېدلی یم. 3یم وار چې تا ویله یا ارحم الراحمین اغیثني، ما وار یې وکړي در ختم. لمنځ هغه عبادت دی، ګورې یاد ساتي. زموږ خلک د دنیا دا داسې ټینګ ټلیفون دی د الله پاک سره د لمنځ، د دنیا پر مادیاتو د خلکو، د دنیا پر اسبابو، د دنیا پر اسلحو د خلکو عقیده سته، خو لمانځه ته عقیده سمه که د الله سره ټلیفون دی د ټولې دنیا اټم بم خنثی کوي، د ټولې دنیا اټم بم د مابین وړي. حضرت زید د قتل نه خلاص کړي. دا د چا فرمان صادر سو؟ د الله پاک فرمان صادر سو. ګوري د الله پاک دغه عبادت چې لمنځ دی، هر عبادت چې الله په خوشحاله کیږي، الله دې موږ ته محبوب کړي، الله دې ټولو مؤمنانو ته محبوب کړي. څومره مسلمانان چې په تکلیف الله دې په استراحت کړي، څونه مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي، الله دې حافظ و ناصر و غاور شي. الله پاک دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور فلار د حشرګاه میدان ته فسپین مخکې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.